د افغانستان کریکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی شفیق الله شفیق نور د کریکټ پر ځای په فلمونو کې کار کوي چې ولې څنګه تللی دی او کومه برخه کې به کار کوي راځو په دې اړه معلومات درکوو که هر چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړی د نړیوال جام څخه مخکې شفیق الله شفیق هیله وه چې په نړیوال جام کې به ولوبېږي خو انتخاب نه شو خو چې کله شهزاد محمدي له لوبډلې بهر شو نو د هر چا سترګې شفیق الله شفیق ته وې چې د شهزاد پر ځای به واخیستل شي خو د توقع خلاف وشول او د شهزاد محمدي پر ځای اکرم علي خیل انتخاب شو چې په نتیجه کې شفیق الله شفیق زړه مات شو ځینې خلکو چې له شفیق الله سره نږدې پاتې کیږي په خبره چې د ویل زما د کریکټ وروسته ایکټینګ ډیر خوښیږي چې په فلمونو کې راشم او خلکو ته خدمت وکړم نو اوس داسې اوازې دي چې شفیق الله شفیق د پاکستاني فلمونو پروډکشن سره کار پیل کړی دی څو ورځې مخکې د شفیق الله شفیق یو تصویر د پاکستاني فلمونو یو ستوري جانداد محمد سره ګډ تصویر پر فیسبوک خپور شو تصویر د شوټینګ څخه کې اخیستل شوی دی خو لا هم دقیق معلومات نشته دی چې آیا رښتیا هم شفیق الله شفیق ورسره کار پیل کړی یا هم داسې تللی دی خو زموږ د شفیق الله شفیق سره هڅې روانې دي تر څو هغې سره خبرې وکړو ملګرو همدغه ویډیو ضرور در سره لایک کړئ تر بیا ښې شېبې ښه وختونه